سلام، له خورشید د 11 بجو خبرونو ته ښه راغلاست. ولسمشر غني او د پاکستان لومړي وزیر په ټینګار سره ویلي چې له تیرو تېروتنو په زده کړه باید تېروتنې بیا تکرار نشي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو، همکاریو او راتلونکي لپاره د ګډ کار وشي. په دې کتنه کې چې تېره ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ترسره شوه، عمران خان هیله وښوده چې دا سفر به د نورو سفرونو پر تله له لاسته راوړنو ډک وي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د معلوماتو له مخې په دې کتنه کې دواړو لورو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت، سوداګرۍ او پانګونې په اړه ټینګار کړی او پریکړه یې کړې چې د دواړو هیوادونو ګډه کاري کمیټه به په دې برخو کې د عملي او چټکو ګامونو لپاره زمینه برابر کړي. ولسمشر غني تیر ماښام د پاکستان له ولسمشر عارف علوي سره په اسلام آباد کې وکتل. عارف علوي د پاکستان ته د ولسمشر سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستانه اړیکو او د باور فضا د رامنځته کولو لپاره ګټور وباله. په دغه کتنه کې دواړو مشرانو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو او همکاریو، د سیمې د ثبات، امنیت او اقتصادي ودې، د بېوزلۍ ضد مبارزې او د دواړو هیوادونو ملي خپلواکۍ ته د متقابل درناوي په اړه بحث او خبرې کړي دي. ښاغلي غني همداراز څرګنده کړې چې د سولې مشورتي لویې جرګې د اساسو د اجماع او غوښتنې پر بنسټ له پاکستان سره د نورمالو اړیکو د جوړولو په موخه یې دغه هیواد ته سفر کړی او هیله یې دا ده چې دا سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو او همکاریو لپاره نوی باب پرانیزي. له دې سره سم ولسمشر غني پاکستان ته د خپل رسمي سفر په لړ کې تیر مازدیګر د دغه هیواد د بېلابېلو سیاسي ګوندونو له مشرانو او استازو سره په جلا جلا توګه وکتل. یادو سیاسي مشرانو پاکستان ته د ښاغلي غني سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو او باور فضا د رامنځته کولو لپاره ګټور وباله او همدارنګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عادي اړیکو او دوستانه مناسباتو پر رامنځته کولو ټینګار وکړ. ښاغلي غني په دې کتنه کې ویل افغانستان د پاکستان په ګډون د سیمې او نړۍ ټولو هیوادونو سره د منل شویو نړیوالو نورمونو پر بنسټ د ښو اړیکو او دوستانه مناسباتو غوښتونکی دی. د ملي یووالي حکومت اجرایه رئیس د کرانمونتانا نړیوالې ټولنې په 13مه کلنۍ ناسته کې ویل سولې، ثبات او پراختیا ته رسیدل د هیوادونو ترمنځ متقابل درناوي او درک ته اړتیا لري. عبدالله په دې ناسته کې چې تېره ورځ د سویس په ژنیف ښار کې د آیا سولې، ثبات او پراختیا ته رسیدل یو خیال د تر نامه لاندې جوړه شوې وه، زیاته کړه چې په اوسني وخت کې زغم او اجماع ته رسیدل یو فضیلت او اړتیا ده. نوموړي د افغان سولې بهیر په اړه په ډاګه کړه د افغانستان د دوست هیوادونو په همکاریو د سولې د ټینګښت په برخه کې هڅې روانې دي او همداراز یې هیله مندي وښوده چې دا هڅې پایلې ورکړي. د پکتیا په مرکز کې د یوې چاودنې له امله 4 ولسي وګړي ټپیان شول. دغه پیښه تېر مازدیګر د ګردیز ښار په غزني چوک سیمه کې په یو سراچه موټر کې د ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له امله رامنځته شوې ده. د پکتیا د امنیه قمندانۍ مسؤلین زیاتوي د ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه دی. او یو بل غیر مسؤل وسلوال، زورواکی او د ځمکو غاصب تېره ورځ په کابل ښار کې ونیول شو. کورنیو چارو وزارت وایي دغه کس چې عالم نومیږي او په مارتول مشهور دی، څه موده مخکې یې د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې پر امر هم برید کړی و چې په پایله کې هغه او 2 ساتونکي یې ټپیان شوي وو. له دې سره سم تېر مازدیګر د کابل په بګرامۍ ولسوالۍ کې د یو جومات مخکې په یو بایسکل کې ځای پر ځای شوي چاودونکي توکي کشف او شنډ کړل شول. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امل.